ودروا والله چې تاسو نه مې بس یو والله خبرې نو کله لاندې کېږم او کله بره کېږم اوف اوف وای وای دا دروړه مې واچو دا بلیټر د خیر سره تیار شو زموږ ټول مرګري وګي ناشتي په ما دلته خوراکي چې حاکم وکي نو دوی زیات درونه دا هم تیار شو ګورې دا لوګي چې کومې دا دې نظر ماتې دی ځکه چې دا ډېر خواږه دی او ډېر زیات پاستري ګورې هغه خوراک دا دې نظر ماتې ډېر زیات نیچرل لګېستا ګورې ویډیو هماغه ماشوم دی د شپې ویډیو کې تا خبره نه خاندي که نه ان شاءالله ستاسو د تېر شوي درې څلور میاشتو کې ډېر ښکلې لکه خلک هم خوښوي او هر سړی وایي یاره حماد بي د دې ځای مونږ سره دلته یو پارټنر دی هغه چې دا ځای مونږ جوړو ماته یې لکه وي هغه یو حماد بلاګر دی بیا به خامخا راولي بیا مې یار دوست مې نو چا کوم کس درته ویلي هغه لکه راغلی یم ښه خو ته نه السلام علیکم ټول مرګرو ته نوی بلاګ کې ویلکم کوم نن بلاګ سٹارټ شو د خیر سره مونږ هم دلته کې وکړو مازیګر ټایم دی 5:30 بجې وي او بس زو ټول مرګري راوځي شو یو ګیدرینګ پروګرام هم جوړ کړی دی باغیچه ریسټورانټ شالم پول سره ان شاء الله تعالی زو ټول مرګري بلاګ ګورئ د خیر سره چې مونږه منزل بیا وګوره غاڼې تا پرې نه خوستلې اورې مرګري وی ټول فیسبوک پیج وی تا ډک کړی دی نو منئ کنه منئ ګورئ ها لایک ورکوئ دی ټایم کې ګورئ سو بی آر ټي بس کې هم باغچې ریسټورانټ ته راتلی شئ رضوان بھائی را سره دی بلال بھائی را سره دی د خیر سره او نن مې نه نن مې مکمل یو 20-30 کسان انوایټ کړي یو ټریټ د باره ټول باندې وځه خوراکي چخاکي کوم باغچه ریسټورانټ ته مې ټول راغوښتي ان شاء الله تعالی شالم پل سره چې کوم یو دی خیر مونږ ورسېدو او ټولو نه اول مونږ سره اشنا مې لو شو ښې جوړې صحت ښه دی رډي برابرې السلام علیکم اشنا په خیر ښې جوړې رډي سمې خولې د نه وتي دي ښه ماشاءالله ماحول ډېر سورناک دی او ډېر زبردست دی ښه دا چې سرو رو ماښام شي که نه رضوانه نو نور هم حالات ډېر ښه شي انشاءالله مشای جی السلام علیکم قربان ماشاءالله ډېر زیات نیچرل لګېستا ګورې ویډیو هماغه ماشوم دی د شپې ویډیو کې تا خبره نه خاندي که نه بالکل جی ستړي مشئ بس دا ستاسو دعاګانې تاسو داسې ښه ماحول جوړ کړی ماشاءالله ستاسو د تېر شوي درې څلور میاشتو کې ډېر ښکلې لکه خلک هم خوښوي او هر سړی وایي یاره حماد بي د دې ځای مونږ سره دلته یو پارټنر دی هغه چې دا ځای مونږ جوړو ماته یې لکه وي هغه یو حماد بلاګر دی بیا به خامخا راولي بیا مې یار دوست مې نو چا کوم کس درته ویلي هغه لکه راغلی یم ښه خو ته نه موجود نه یې موجود نه اوس ته آذربایجان کې دی کو دغه کې چېرته دی خراب وشي ان شاء الله ملاقات به ورسره وکړو بیا تاسو سره به ملو کو ماته ستاسو سپیشل ویډیو سورناک ته ماشاءالله ډیر زبردست ماحول دی اوس ما خام شي ان شاء الله تعالی نور به هم ماحول خوشي تاسو ټایم واسو احمد भाई مونږ ته پراله دا خو زموږ جانان دي په خیر څنګه جانان صحت الله کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک آپ ٹھیک ہو طبیعت سیٹ ہے الحمدللہ یو غمگین غندې مخام یاران یو غمگین خان ټیک ټاک خان سو وای کنه قربان سو وای ٹھیک ہے نا بالکل ایون فرسٹ پر ورسېدی ایون نومان قریشی او نومي کامران خلک دي ما نومي خلک کنفیوز دي دوه بس یو شی تاسو خیر راورسېدی ایون خوشاله شو ملاقات شو بس موږ هم دې ګیدرینګ لا کوشش وکړو چې راشو چې د ملګرو سره ملاقات ډیر زیاته مننه جزاک الله نور کې په لګاو ثانک یو کومنټس کې خو نه غواړي کله کومنټس کې غواړي نو موږ دې راځي نو خلک دې وګوري نه کله کومنټس کې غواړي نو لینک به درلګم در وکم ان شاء الله اوکې رجی 4 دینه بعد وګوري ښا İşçi urvi
یادونه ستا تمام یاران یاران دا د ټول واټر فال ته ګوره واټر فال وسو ګوره واټر فال بالکل ناډر خسته هر سړی به ورتلا د چرته زو ها خوراکیزي ته خوراکي زی ته دلته خو ډیر پمینا ورزم ډیر پمینا خوندونه ته علامه تو خیا ته دې کې څه شي مچلیان دي سدي پکې مچلیان دي پکې ها 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 کچن کې ګرځیدم نو مال خو ډیر نمونه نه راځي چې څومره ډیشز دي خو بس ډایرکټ کوم یو منیجر صاحب دې براته مکمل په یو سامان ټول نمونه والی راته وایي څه تیاریږي دلته اول بار د باربیکیو کې ویم باربیکیو کې موږ چکن بوټي ملای بوټي سیخ کباب فش فنگر فش مټر او چاول دا موږ سره په لاره کې دی په باربیکیو کې دا غي نه علاوه بیا ما سره کړایان چکن کړي دي مټن کړي دي سیخ کباب کړي دي فش کړي دي راسره او دا غي نه علاوه ما سره چکم دی بیا دې کې نورم ډیر فود دی لکه پیزا برګر هم دي راسره فاست فود کې ګوره ولاګینګ کول څومره کنه کار دی پتی کچن کې څومره تیزه ګرمي ده تاسو ته پاره زه لګیا یم ولاګ جوړو منو چینل سبسکرایب کړئ واچو یو من خالد مورته اوکې واچو دا پلیټر د خیر سره تیار شو زموږ ټول مرګري وګی ناشتي خو ما دلته خوراکي چې حاکم وتی نو دوی زیات درونه دام تیار شو ګورې دا لوګي چې کوم دی د نظر ماتې دی ځکه چې دا ډیر خواږه دی ډیر زیات پاستري ګورې هغه خوراک دا د نظر ماتې دا کوم یو دی دا شرمایي فنگر فش شو ماشیر شو دا سلوار شو امید لرم چې تاسو ویډیو کتلی خو دا ویډیو ګوره په مهنت باندې جوړه شو خالی امزان نه اوخ کې اوس چې کوم یو ګوره غملګری زموږ ټول الته دي اغه له اوس په تیار روړ اغه ورته اوس کینی خو زه ورته اوس خیمه ماحول چې څنګه ماحول دی څنګه زیره ګوره دا ټول زموږ ولاګران دي دا ګوره بس شاټونه دی رو رو هو هر یو سړی بیزی دی مصروف هر سړی بیزی ما خو یم یا زراغلم دلته لاس ورته وینځم د خیر سره چې لاس کلو وینځم نو بس بیا وګورئ ښه ماحول قربان چې د چا زړه کېږي ګوره مکه وکنه ګوره دا ګوتې ته سیټ ته ساته به دې ټایم کې ګوره دا خپله پروزي دا داسې شی نه ګوره دا دم شوی دی دم شوی او چې زه وخورم به دا ښه خبره ده خو چې بل څوک ولا ګوتې نه وړي دې ټایم کې سوی قربان سره دا وایم مونږ خو چې کوم دی ټریول بلاګر یو بالکل هر تخیجو ځان سم چڼې راغستي او د پیښور دی فوډ بلاګرز مزه وکړي بھائی دا مزه دی او نور خوراکي سکاکي خو کیږي بس دا خو نه کړو کټ والی مړه ټول خپل به ولې پینک پیزا او سره پینک ډریس سماسیو کا کنه وګورئ سلطانه जी سکه ایمان چا څنګه غواړي ها ایمان چا څنګه ٹھیک تا یہ اب دې چلته ګوره مالته خوراک کې دلته راشم دلته خوراک کې جوړه خوان ډیر را پرې خېره دنیا په خوراک آباد ها دنیا په خوراک آباد ده زمونږ جسم چې کم دی دې ته د بیلنس ډایټ ضرورت دی انرژي تی نه موږ خبرې کولای شو نه غر ته خاطې شو نه ویډیوګانې جوړولای شو نو دا زمونږ عمر دی نه بغیر انکار نشو کولای وای دې سره به خامہ خزانه جس او تانا ستا کوم بلو کلر this one is meant منټ صحیح دی بس منټ ټرای کزا اوکې ټول مرګري کې ناشته زمانه مخ کې ځان ته پلیټونه ډک اوس زمانه نمبر شو د خیر سره وګورئ زما دا پلیټ ته دا به ختموم او سپیشل ریویو به ورکوم چې شرمایي څنګه دی سیخ کباب څنګه دی پلیټر وغیرہ چې څومره هم آیټمز دي کې अब ټول زه ټرای کوم ان شاء الله تعالی تاسو ته مزه اوس وایم ښه the best way. دا چې درو خوراک دی کنه نو 7 اپ نه بغیر کار نه چلی وروره خوراک مونږ وکړو او اوس د خیر سره وضو رائټ کو چې څنګه غبل باغی چې مونږ تاسو ته خیر و هغه کې هم جویلند وغیرہ څومره جولی دی هغه ټول
دلته هم موجود دي نو ان شاء الله دلته ورځو دلته ورته خایو شپې ټایم دی نو مونږ رایډ اخلو مختلف جلو کې نو اوس خامخا د ورکوټي کیمرې ضرورت په پیښیږي زم ورزم ورکوټي ګوپرو کیمرا رالم بیا راځو چکرې وو اوس زمونږ رایډ دی دې کې کینو د خیر سره او ګورو دا چغې سوري تاسو مو ورئ مونږ هم رالاندې که دغسې بند مې که باد ټیک شو ښه زمونږ رایډ سټارټ شو د خیره سره دا وګورئ او بس چغې سوري به دا لیټ به زه به غومه هوا کې ښه بیا ګورئ دا زه بیا نشم ایسارولی ځان سره ښه بس صرف ګوپرو به را سره وي روټۍ مه خوړه الټۍ ونه کړو نور به سره ګورو ودروه تاته چا وي چې راخېږه بړه بیرو زبیر در سره ناسته یې غم به نه کې ان شاء الله اوس لاندې کوزیږو د بلې نمبر دی چې بله کې کینو بله کې به را سره کینې که نه زه چې ته را سره خوا کې کینې نو څنګه ښه جوړ ډېر خوند یې وکړو ډېر کې کینو که نه چې لانچ سی حساب دی اوس د دې نمبر رضوانه قربان وایه که نه څه پوزیشن دی بس والله خوند کوي دا واړه د مرګ نه یېرېږي نو دا سین مې نه لګي دا سین ګوره ای دا دې سین ته ګوره بالا ګورئ بس باقي نشته یار نن خو جوړېږه ورکه سترګې پټې کړئ روټۍ ازمیږي ښه دې سره روټۍ ازمیږي دې چغو سره دې سرو سره مزه وکړه ډېره مزه وکړه ډېر زبردست خو لږ ویرولو چې تیزه کړې وه رضوان بھائی ته پکې څه یاره خوند کوي چې دومره لرې رام شي بیا به جلو کې هم کښېننې نو خوند بیا څه شو خوند بیا څه شو چې بیا باغچې ته راشي او باغچه کې جولې انجوی نه کړي چې کله زه خو اول دله دا مشوره در کوم چې اول دلته راځئ ښه جولې اخلئ او هغې نه بعد بیا ورځئ سم مکمل خوراک کوئ ښه ځکه خوراک نه پس به بیا هم حالات راځي جی ماشومانو جوله ده زه ګورو موږ هم ټرای کوو که نه کینې مړه موږ هم ماشومان یو سړی لا ودونه نه دي کړي دا مزې په باغچه کې دي دا مزې په باغچه کې دي وروره وای رنګینې دي رنګینې ټوپه بیاله هسته پلیټر لاندې وبېدو سرګټ نه اوف اوف وای وای دا د دې سلو مو مړه تا ګاډه خو مونږ سم تړکو علاوه ماشومانو دپاره ګوره دا جوله ده پکې نه هغه مخامخ هغه دي ها موشن رایډ هم پکې دی وګورئ او دې ته څه نوم ولي ها اکتوپس اوهو ټولو ملګرو به ولاګ کتلی وي او دې سوچ کې به وي چې مونږ هم د باغچې رسټورنټ وزټ وکړو نو چې څومره هم ملګري دا ټایم ولاګ ګوري ستاسو به ضرور دا ولاګ خوښ شوي ولې چې ما به ډېر زیات محنت خواري کړې وه که تاسو هم باغچې رسټورنټ ته راځئ نو ضرور یو ځل خو خامخا وزټ وکئ د دې کانې تاسو وګورئ او بیا دلته چې کوم پارک دی فیملی دپاره خاص کر فیملی ځان سره راولئ دلته کې نو ډېر خوند به درکوي او مزه به درکوي د
د پېښور د چرګانو چوک نه صرف په 9 کیلومتر باندې تاسو خپل سفر جاری کړئ او شالم پل له چې ورسئ ملګرو سره خپل ګاډي نوي BRT بس کې کېنئ سیده 400 روډ باندې لاس د BRT چې کوم سټیشن دی شالم پل سره هلته کوشئ او باغچې رسټورانټ ته ورشئ. د کاوی ټایم دی کامی را سره ولاړ دی کامی وای دا منم چې یورپ کې یارانه په میکدي شي او دلته کېږي یارانه په دې کاوي پدې کاوی زمو استا یارانه په کاوه شو تازه چیر او قربان اخیری ټایم دی مونږه دا ټایم بس کاوس کو چې کله هم درنې خوراکي وشي هغې نه بعد کاوه هم ضروري چې خلک کوس کړي انشاءالله نور ملګرو سره ملاویږو ګپ شپې به لګو ټول ملګري بلاګ ګورئ مننه یو جهان مننه قربان عزتمن شئ قدرمن شئ الله هم خوشحاله ساته او نه الله هم ډېر کامیاب کا ډېر زیات خدمت هم کو عزتمن شئ یو جهان مننه بلال بھائی تھینک یو سو مچ الله تاسو خوشاله سه شهباز ما الګ دتم زومر ويم دتم نه ډاکټر درې وړونه نه دي فرق پکې ځنه شمه کولې اخیری ټایم دی ګوره اجازه تم نه غواړم خو دې سره زر زر ملاويږم زه شي قربان عزتمن یو جهان مننه ډېر مننه خوشاله ځه لاړه مننه ځه عزتمن بس ان شاء الله غب لګو په ان شاء الله ثانک یو